په بازارونو کې یو ډیر لوی مشکل چې ښځو سره مخې ته راځي هغه دا چې کله ښځې په بازارونو کې سودا کوي نو اکثر سړي هغوی سره کوشش کوي چې خبرې ورسره وکړي او یا هغوی ته نمبر ورکړي او ګپ شپ ورسره ولګوي که هغه واده کړي ښځې وي او که نه واده کړي. په همدغه اړه باندې تاسو سره یو داسې ویډیو شریکوم چې په یو بازار کې شوې ده چې یو سړي یو جینۍ سره غلط او ناروا کار کړی دی. نو تاسو ته خواست کوم چې دا ویډیو ماشومان مه ګورئ. قدرمنو دوستانو دا ویډیو چې د یو داسې بازار نه وایرل شوې ده چې هلته پښتانه ډیر زیات دي او د پښتنو د علاقې نه دغه ویډیو وایرل شوې ده چې پکې ښکاري یو دکاندار دی او یوې ښځې سره د ناروا او غلط کار کولو کوشش کړی دی چې د هغې د جسم څه حصې یې حس کړي هم دي، خو یقینا چې دا ډیره غلطه خبره ده. که تاسو دا ویډیو وګورئ ځکه چې زه تاسو سره شریکوم هم نو تاسو به هم توبې وباسئ. حیران به شئ چې په پښتنو باندې څه شوي دي چې داسې غلط او ناروا کارونو ته یې مخه کړې ده. قدرمنو دوستانو دا واقعه چې ویل کېږي د پېښور په یو علاقه کې مخې ته راغلې ده او کوم سړي نه چې دغه ریکارډینګ شوی دی دغه د خپله نه دی کړی بلکې د ده یو ملګری چې په ده باندې پوه شوی و چې دا داسې کارونه کوي نو ده ته یې موبایل ایښی دی او هغه ترېنه خپله یو اړخته شوی دی چې کله ده ته ښځې راغلي دي نو ده خپل دغه پلیت عادت شروع کړی دی او ښځو سره یې دغه ناروا کار کړی دی چې د هغې نه پس دغه سړی رسوا شوی دی. نو یقینا چې ډېره زیاته د شرم خبره ده او د افسوس خبره ده چې نن سبا داسې کارونه د پښتنو منځ ته راورسېدل چې د پښتونولۍ نوم یې ورک